یو عظیم الشان پیغمبر در روان دی. ګورئ هر چا نه الله جل جلاله وعده اخیستې ده چې زما پیغمبر به راځي ته به ورباندې ایمان راوړئ. تاسې به راته خوب هم یادوئ او تعبیر به هم راکوئ. د زوراور سړي اوبه بره ځي، چوکاټ نه لري. تورو تیارو لسپین ساحر امام الانبیاء راغی. زمونږ او ستاسو پیغمبر چې دی د الله جل جلاله په نس باندې اوچته درجه لري. په نسبت سره نورو پیغمبرانو ته امتیاز لري، ځانګړتیاوې لري. معززو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شوی نو. الله جل جلاله په هغه زمانه کې چې پیدا شوی نو خلکو ته علامې ښودلې، خلکو ته به یې نښې ښودلې. ای خلکو خبردار شئ، ګوره یو عظیم شخصیت، یو عظیم الشان پیغمبر در روان دی. ګورئ یو مشر سړی چیرته ورځي، کومه کلي ته ورځي، کومه علاقې ته ورځي، نو خلک یوه جمع مخکې، دوه جمع مخکې آمادګي نیسي، ځایونه برابروي. نو الله جل جلاله وړاندې نه خلک خبروي چې ګورې زما پیغمبر در روان دی. آدم علیه السلام مبارک ته الله جل جلاله ویلې که زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شو ته به ورباندې ایمان راوړې، احترام به یې کوې، عزت به یې کوې، کومک به یې کوې. ګوره آدم علیه السلام مبارک چیرته او نبی علیه السلام مبارک پیدا کېدل چیرته؟ خدا الله جل جلاله آدم علیه السلام ته په ذهن کې ورکوي ګوره زما یو داسې پیغمبر دی اگر چې ستا په اولاد کې راځي، خو لیکن تا باندې تاکید کوم چې ته به ورباندې ایمان راوړې. ټولو پیغمبرانو د نبی علیه السلام مبارک په پیغمبرۍ باندې ایمان راوړی دی. هر چا نه الله جل جلاله وعده اخیستې ده چې زما پیغمبر به راځي ته به ورباندې ایمان راوړې. الله پوهېده چې نبی علیه السلام مبارک د نوح علیه السلام په زمانه کې نه راځي، آدم علیه السلام په زمانه کې نه راځي. الله جل جلاله چې دوی نه وعده اخیستله، اصل کې د نبی علیه السلام هغه بزرګي، د نبی علیه السلام برتري، د هغه انسانیت، د هغه کمال خلکو ته یې ورښوده. پیغمبران یې خبرول چې ګورې خپل امت ته به بیان کوئ، خپل امت به ناخبره نه پرېږدئ، غفلت ونه کوئ. بخت نصر یو ظالم پاچا و، خوب یې لیدلی و، خوب ورنه هیر شوی و. مشهور پاچا دی کافر بخت نصر. جادوګران یې راټول کړل زما د خوب تعبیر وکړي. جادوګرانو ورته وویلي چې پاچا صاحب خوب یو ځلې ووایه بیا به موږ تعبیر وکړو. پاچا ورته ویلي ما ته خو خوب نه دی یاد، خوب رانه هیر شوی دی، تاسې به راته خوب هم یادوئ او تعبیر به هم راکوئ. جادوګرانو ورته ویلي چې موږ دا کار نشو کولی. پاچا ورته ویلي 3 ورځو کې که زما د خوب تعبیر تاسو رانه که نو داسې فکر وکړئ چې ستاسو مرګ را رسېدلی دی، وژنم تاسو. نجومیان وارخطا شو.
نجومیانو بخت نصر ته وویلې دا کار موږ نشو کولی په بني اسرائیلو کې یو پیغمبر دی دانیال علیه السلام نومیږي هغه را وغواړه هغه به درته خوب هم یاد کی او تعبیر به هم درته وښایي دا کار پیغمبر کولی شي دانیال علیه السلام مبارک راوغوښته بخت نصر ظالم کافر پاچاو دانیال علیه السلام ته ویلي ما خوب لیدلی دی خوب رانه هیر دی خوب هم راته ښایي او تعبیر به هم راته ښایي د زوراور سړي اوبه برځي چوکاټ نه لري نو دانیال علیه السلام ورته ویلي چې زه به الله جل جلاله ته سوال وکړم 3 ورځې ما ته مهلت راکړه مهلت یې ورکړه پس له 3 ورځو نه دانیال علیه السلام راغی بخت نصر ته یې وویلې خوب دې واوره خوب دې داسې لیدلی په خوب کې دې یو بت ولیده بت د بت 4 واړه خپې د خټو نه جوړې وې سینه د سرو زرو نه جوړه وه خېټه د سپینو زرو نه جوړه وه سر او غاړه دا د اوسپنې نه جوړ شوی و او چې کله دا خوب تا ولیده که نه پاچا ډېر حیران شي په خوب کې ډېر وارخطا شوی باچا ورته ویلې بلکل همدا خوب مې لیدلی دی څنګه چې ما خوب لیدلی و هغه دې راته یاد که همدا خوب مې لیدلی اوس یې راته تعبیر وښایه دانیال علیه السلام ورته وایي دا بت چې تا ولیده او د دې خپې د خټو نه خېټه د سرو زرو سپینو زرو او سینې د سرو زرو نه غاړ او سر د اوسپنې نه ورنونه د پیتلو نه دې کې اشاره دی د دنیا پاچایانو ته بعضې پاچایان قوي دي او بعضې کمزوري دي دا خپې چې د خټو نه دي دا کمزوري پاچایان دي سپین زر دی نه قوي دی سره زر دا بیا قوي بادشاهیان دي او تا په خوب کې ولیده چې په دې بت باندې یو تیږه راغله اسمان نه تیږه راغله او دا بت ور باندې ولګېد او دا بت زرې زرې شو دا بت چې دا باطل دینونه دي کفر دی او شرک دی مجوسیت دی او دا د آسمان نه چې تیږه راغله دا نبی علیه السلام مبارک دی او د هغه دین دی او دا تیږه چې ورو ورو بیا غټېدله ټوله دنیا یې ونیوله دانیال علیه السلام ورته ویلي چې د نبی علیه السلام مبارک دین او شریعت به ټولې دنیا ته ورسیږي ګوره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک لان پیدا شوی نه دی سلګونو کاله وړاندې بخت نصر یو کافر پاچا دی الله جل جلاله هغه ته په خوب کې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د راتګ هغه علامې ورته ښیي نو نبی علیه السلام مبارک په دې میاشت کې پیدا شوی دی